بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخ کې حاضر یم. زما عزتمندو، نن درته په دې ویډیو کې یوه ډیره عظیم الشانه لاجواب وظیفه بیانوم. دا داسې وظیفه ده چې دا به د ستاسو ژوند بدل کړي. که د ستاسو داسې پریشانی وي چې هغه نه ختمیږي، یا په تاسو باندې داسې مصیبت او غم راغلی چې تاسو غواړئ چې الله جل شانه ماته د دینه نجات عطا فرما کړي، یا زما عزتمندو د ستاسو څه حاجت دی، د لوی نه لوی حاجت ولې نه دی، ناممکنه حاجت ولې نه دی، کریم رب د دې عمل په ذریعه سره د ستاسو دغه لوی نه لوی حاجتونه پوره کړي. که د ستاسو څه مقاصد وي، جایز خواهشات وي، کریم رب درته په دغه کې کامیابی عطا فرما کړي. لہذا زما محترمو، دا نننۍ وظیفه ډېر په توجه سره او دیان سره تاسو وکئ. د دې عظیم الشان وظیفې انقلابات په تاسو په خپله باندې محسوس کئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مې لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلی والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایۍ دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کوئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې خپل حاجتونه پوره کول غواړئ، مقاصدو کې کامیابي غواړئ، نو دا ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. زما محترمو، دا نننۍ وظیفه د ژوند بدلونکې وظیفه ده، ډېره مختصره وظیفه ده، ټوټل 15 منټه په دې باندې لګي، خو لیکن زما عزتمندو د برکاتو او د فوایدو په حساب سره ډېره لویه وظیفه ده. او دا وظیفه زما عزتمندو د سورت ضحی د یو آیات کریمه وظیفه ده. د دې عظیم الشان کمالات به تاسو هله محسوس کئ کله چې تاسو دا وظیفه په هغه طریقه باندې وکئ، کومه طریقه باندې چې زه تاسو ته بیانوم، نو د ستاسو جولی به کریم رب د نعمتونو د خوشحالو نه ډکې کړي. خو زما عزتمندو، د وظیفې نه مخکې زه تاسو ته د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت جبرائیل علیه السلام یو واقعه بیانوم. کله چې زما عزتمندو تاسو دا واقعه واورئ، نو د دې آیات کریمه چې کوم اهمیت دی، د دې چې کوم برکات دی، هغه به تاسو ته معلوم شي. زما عزتمندو، واقعه دا ده چې یو پیره حضرت جبرائیل علیه السلام د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په دربار کې حاضر شو. کله چې نبی علیه السلام هغه ته وکتل، نو حضرت جبرائیل علیه السلام ډېر خفه و. نبی علیه السلام ترې تپوس وکړو چې جبرائیل څه خبره ده، ډېر پریشان ښکارېږي. نو حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وفرمیل چې پریشانه به نه یم، نن ما د دوزخ مکمل مشاهده وکړه، او په هغې کې چې څومره طبقات دي هغه ما ولیدل، او په هغې کې مې هر قسمه خلک وکتل. نبی علیه السلام عرض وکړو چې ما ته هم هغه حالات بیان کا چې تا په هغې کې څه ولیدل. نو حضرت جبرائیل علیه السلام وفرمیل چې په جهنم کې 9 طبقې دي، په هغې کې چې کومه لاندینۍ طبقه ده، یعنی د بره نه 9 نمبر او د لاندې نه اول نمبر،
په هغه کې منافقانو او بل طبقه چې د برن شپږم نمبر وا او د لاندې نه دویم نمبر وا په هغه کې مشرکانو او بل طبقه چې د برن پنځم نمبر وا او د لاندې نه دریم نمبر وا په هغه کې نجوم پرست خلق پراتو او بل طبقه چې د برن سلورم نمبر وا او د ختنه هم سلورم نمبر وا په هغه کې آتش پرست یعنی خلق چې د اور عبادت کوي او بل طبقه وا چې د برنه درېمه او د لاندې نه پنځم نمبر وا په هغه کې يهوديانو ته عذاب ورکول کېدو او بل طبقه چې د برنه دویم نمبر وا او د لاندې نه شپږم نمبر وا په هغه کې نسوارو د دینه پس بیا حضرت جبرائیل علیه السلام خاموش شو کله چې د شپږ طبقه ورته ذکر کړی بیا نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو چې جبرائیل ولی علیه وم نمبر طبقه را د حالات بیان کا جبرائیل علیه السلام فرمایل چې زما پیغمبر اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دې طبقه کې وستا ګناهګاران مسلمانان امتیان پراته وي کله چې زما عزتمند نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د جبرائیل علیه السلام د خلینا د خپل امتیانو د دوزخ خبره ووریدا نو ډیر زیات پریشان شو او په جړا شو رضی با نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چا سره خبره اترې نه کولې بس پریشان ابو خفه بو جړل به بس موږ به کول او خپل کمرې له براتلو او خاموش بناست او سجدي به کول او جړل به کله چې درې ورځې تیرې شوې نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ برداشت نکړې شو او د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په دربار عالیه کې حاضر شو سلام یې وکړو نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سلام جواب خاموشه سره ورکو چې هغه و نه ریدو د دین پس حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه واپس شو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له واقعا بیان کړه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بیا تشریف راوړو نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې سلام واچولو نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سلام جواب ورکو خاموشه سره ورکو هغه و نه ریدو د دواړو حضرات او صحابه کرامو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل منځ کې مشوره وکړه او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پسې ورغلو علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې تاسو دواړه ورغلی او تاسو سلام جواب وانه غوښتو نو معنا بس سلام واخلي علی رضی الله تعالی عنہ هغه ته فرمایل چې ز فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها لا اصرار کوما او هغه به بوزم نبی علیه الصلاۃ والسلام سره به خبر یو کی دا نبی علیه الصلاۃ والسلام نه به تاسو کی چې حضور سم مسله ده هغه ته مسله خبره بیان کی ځکه هغه د زړه ټوکړه ده او هغه خپل پلار لډه رضیاته ګرانه ده نو حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې حضرت علی کرم الله وجهه خبره وکړه نو هغه والد سے په دربار عالیه کې حاضر شو سلام یو کو نبی علیه الصلاۃ والسلام د سلام جواب ورکو او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نه تاسو کو چې لوري څه خبره ده ته ولې راغلی نو هغه ورته وی چې دا غرنګ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ راغو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغو او تاسو ورته د سلام جواب ورنکو تاسو سره خبرې یو کې بابا جان څه خبر چې تاسو ولې خفای نو نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دا ټول واقعا بیان کا او ورته فرمایل چې زما لوري ما سره د خپل امت ډیر زیات فکر دی چې زما د امت بس کیږي د دین پس بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په سجده باندې پریواتو او جړل او ډیر شی جړل درې ورځې پس حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام بیا تشریف راوړو او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې دا آیات مبارکه را نازل کو ولا سوف يعطيك ربك فترضى ستا رب تا ته دومره درکې چې ته راضي
راضي شي ته خوشحال شي د دې مطلب دا دی چې زما پیغمبره ما تاسو ته د سفارش اجازه ترکړې ده چې څومره د تاسو خوخوي نو خپل ګناګاران امتیان تاسو د دوزخ نه رئیس کله چې زما عزتمندو د آیات مبارکه جبرائیل علیه السلام راوړو نو نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ډیر خوشحال شو او مخ مبارک د خوشاله نه پړکېدو او ډیر زیات خوشاله چې الله جل شانه ما ته د خپل امت د سفارش اجازه راکو بهر حال زما عزتمندو واقعیا ډیره لوی او خو ما تاسو ته مختصره بیان کا اوس مونږ وګورو د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پریشانی او خفګان هغه غټو او که زمونږ پریشانی او خفګان غټ بل دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام زمونږ د پاره دومره دعاګانې کړي دومره جلاګانې کړي دي پکار د چې مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنت باندې عمل وکړو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سنت دا سدي مسواک ته دغه رنګي ګیره پر خودل لیدا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ټولو کې غټ سنت ته چې مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شکل په شانتي شکل جوړ کو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د جامو په شانتي مونږ جامع خلیه مونږ اختیار کو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنت باندې مونږ عمل کو بهر حال زما عزتمندو دا آیات مبارکه الله جل شانه په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې را نازل کو او د هغوی دا ټوله پریشانی او خفګان الله جل شانه دی آیات مبارکه سره ختم کو و زما عزتمندو رازم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم طریقې دا چې دا وظیفه به تاسو 3 ورځې په مخ باندې کوي او چې څه ټایم تاسو دا وظیفه وکا نو روزانه به هم په دغه ټایم باندې تاسو کوي دا نه چې نن مو سحر وکا یا نن مو ماسپښین وکا یا مازیګر مو وکا یا ماښام یا ماسخوتن او سبا له بیا بل ټایم کې تاسو کوي نه زما عزتمندو نن دا وظیفه تاسو ماسپښین وکړله نو سبا ماسپښین به کوي نن مو مازیګر وکا نو سبا مازیګر به کوي خو 3 ورځې په مخ باندې دا وظیفه تاسو جاری ساتئ زما عزتمندو د ټولو نه کې به 3 پیری یعنی طاق عادت کې به تاسو درود شریف وایي ک 3 پیری وایي ک 5 پیری کو و پیری کا چې څومره پیری تاسو ویل شي هو طاق عادت کې بیا به دا آیات کریمه ولا سوف يعطيك ربك فترضى دا به 313 مرتبه 314 پیری به تاسو وایي د دینه پس به زما عزتمندو بیا 3 پیری تاسو درود شریف وایي ک مخ کې اول سر کې 3 پیری ویلو بیا 3 پیری ک مخ کې 15 پیری ویلو نو بیا 15 پیری کمخ کې مو و پیری درود شریف ویلو نو بیا و پیری درود شریف وای د دینه پس به زما عزتمندو د دعا د پر الله سپور تکای انتهایی توجه او عجزه سره ګړګړه سره بد الله جل شانه نه دعاګانې وغوړي ان شاء الله تعالی زمونږ هر قسم پریشانی مشکلات مصائب او تکالیف الله جل شانه به د دې وظیفه په برکت سره ختم وګرځي زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه او ډیره زیاته خوښشي وي که ویډیو مو خوښشي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي ګم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ دلوي الله پامان